همدرد صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو کوم هیله لرم چې په لاندو کې راته ځواب کړئ که طالبان پر خپل اوسنیو کورنیو تګلارو ټینګار وکړي آیا نړیواله ټولنه له سیاسي تعامل پرته د بشري ناورین مخه نیولی شي؟ نه، زه فکر کوم چې طالبانو تم په کار ده چې اصلاحات راولي، هم په خپل سیاستونو کې اصلاحات راولي، هم د نجونو پر وړاندې چې دوی کوم بندیزونه ورځ تر بلې زیاتوي په هغه کې باید اصلاحات راولي، او هم د بانکي سکتور په برخه کې په بانکونو کې د هغوی په عصري کولو قانوني کولو کې باید اصلاحات راولي، او هم په بشري پانګه باندې د پانګونې په برخه کې باید تمرکز وکړي. د دې ترڅنګ د نړۍ سره د اقتصادي تعامل په برخه کې باید ښه والی راولي او اقتصادي تعامل ورسره پیاوړی کړي، زیات کړي ورسره، او په عین وخت کې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د صنعت په برخه کې یوازې دا نه ده چې موږ خام مواد ډیره مننه. د خبرونې وخت پای ته رسېدلی کور مو ودان. ډیره مننه. نړۍ پام ځان ته راجذب کړي. ډیره مننه دا چې په خبرونه کې راسره وي کور مو ودان. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه ولیدله.